إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو په دې کې الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته خطاب فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنانو تاسو داخل شئ، تاسو ننوځئ په سلم کې په پوره توګه باندې. د سلم نه مطلب دلته اسلام دی، مگر نقطه دې ځکه ده چې الله عزوجل کله چې مؤمنانو ته خطاب فرمایي چې تاسو اسلام کې په کامله توګه ننوځئ، په دې معنی چې د اسلام احکام پر ځان باندې په کامل توګه تطبیق کړئ، ټول قبول کړئ. نو ولې د اسلام لفظ نه دی ذکر شوی، د سلم لفظ ذکر شوی؟ حال دا چې اسلام لفظ بیل معنا ورکوي لفظا او د سلم معنا بیل دی. سلم اصلا صلح ته وایي، امنیت، آرامتیا، اطمینان، چې هغه داسې حالت چې په هغې کې جنگ نه وي، جدال نه وي، بدبینی نه وي، حسد نه وي، وژل په هغې کې نشته، په هغې کې محبت وي، شفقت وي، اخوت وي، همدردي وي. دغه ټولو ته د سلم حالت وایي، یعنی صلح چې مونږ تاسو ورته وایو، سوله، اشتي. تاسو ننوځئ په سوله کې. دلته د اسلام دپاره د سلم لفظ ځکه کارول شوی چې اسلام خپله د امن دین دی، د امنیت او د سولې دین دی. نو دا چې د اسلام د امنیت او د سولې د صلح دین دی، نو مؤمنانو ته توجیه کوي، د دوی توجه دې ته جلبوي چې تاسو که فرضاً اسلام په ځان قبول کړئ او تطبیق کړئ، بیا په اسلام کې خشونت نشته، په اسلام کې بدبینی نشته، کینه او حسد نشته، په هغې کې وژنه نشته، په هغې کې فساد نشته، په هغې کې ظلم او خیانت نشته، په هغې کې بیا دغه ټول خواله په اسلام کې موجود دی. همدغه رقم که دغه سلم ته موږ او تاسو وګورو، امنیت او صلح، آرامتیا، اطمینان، نو دغه د اسلام احکام که انسان په ځان باندې تطبیق کوي، نو دی به د خپل نفس آرامتیا هم په اسلام کې ومومي. هغه څوک چې اسلام حقیقتا په ځان باندې تطبیق کوي، د اسلام په ټولو معتقداتو باندې دی باور لري، دی به خپل نفسا په امنیت کې وي، ځکه د توکل په الله باندې دی. که د ته هر مشکل هم رسیږي، دی وایي چې دا د الله له لورې دی، الله دغه مشکل زما حلوي، الله ته رجوع کوي. ته به ورته ګورې یو مؤمن به وي، ډېر غټ عملیات، جراحي عملیات به دی کوي، مګر دا چې دی مؤمن دی، توکل یې په الله دی، هېڅ چوټې خراب نه دی، وارخطا نه دی، ځکه دی پوهېږي چې هر څه ماته رسېږي هغه د الله له لورې دی او په دې کې ماته خیر نوشته شوی. که ماته ژوند لیکل شوی وي، ژوند به ماته الله خیر ګڼلی وي، که زه وفات کېږم د دې په نتیجه کې هغه به ماته الله خیر ګڼلی وي. ځکه اوس هم یو تعداد ډېر ډاکټران داسې شته چې خپله مسلمان نه دی، مگر په دې باور لري چې مسلمان باید تشویش او پریشانی او ټینشن او ډپریشن ونه لري. دا چې زموږ یو تعداد ډېر مسلمانان هم نن وخت په ډپریشن باندې اخته شوي دي، یو څه مریضتیا او عوامل نور هم شته، مگر اکثر هغه حقیقي اسلام مو په ځان نه دی تطبیق کړی، هغه حقیقي توکل نه لرو، هغه حقیقي اسبابونه مو کار نه دی اخیستلی.
همدارنګه کچېرې انسان دغه د اسلام احکام په ځان تطبیقوي دی به دغه امنیت د ټولنې څخه مخکې په خپل کور کې احساسوي. کور کې اولاد سره نیک وضعیت، نیک چلن، خوشحالي، سعادت، خوشبختی، میرمن سره، زامنو سره، لورګانو سره، خپل کورنۍ کې به خوشبختی حاصله کړي، ټولنه کې به جامعه کې به خوشبختی حاصله کړي. همدارنګه همسایګانو سره به د ژوند نیک وي. مګر هغه څوک چې اسلام په کامله توګه باندې نه مني، نو بیا الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته په بل آیت کې فرمایي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. آیا تاسو د قرآن او د اسلام یو برخه منئ او بل برخه پرېږدئ؟ هغه برخه کې چې ستا ګټه د ظاهرا منافع د پاغي کې ستا خوښیږي. کله چې یو امام او عالم هم درته داسې مسایل بیانوي چې ستا طبیعت سره سازګاري وي، اوله بهترین عالم دی، څومره ښه مسلې کوي. خو کله چې د الله یو بل حکم درته بیانوي چې هغه ظاهرا تا ته پکې تاوان دی یا ستا هغه خواهشاتو سره تضاد کې دی، اوله دغه امام چټیات وایي، همیشه هم دا خبرې کوي، فلان خبرې کوي، فلان خبرې کوي. حال دا چې دواړه به د الله حکم وي، خو دغه حکم ته ستا تمایل شته او دغه حکم ته ستا تمایل نشته. دا حکم په ځان تطبیقوي، دا حکم نه غواړي چې په ځان باندې تطبیق کړي، بیا ملامتي په امام باندې اچوي چې امام داسې خبرې کوي. نو په دغه اساس باندې یو د هغه مسایلو څخه چې نن وخت کې موږ او تاسو ورسره لاس او ګریوان او مخامخ یو، خصوصا هغه مسلمانان چې دغسې هیوادونو کې ژوند کوي، غیر اسلامي هیوادونو کې. آیا د یو مسلمان ژوند په داسې یو هیواد کې څه رقم باید وي؟ یا غیر مسلمو سره زموږ روابط څه رقم باید وي؟ دوی سره روابط وساتو که ونه ساتو؟ یو تعداد مسلمانان همیشه هم د غیر مسلمو ته د نفرت په سترګه باندې ګوري، حتی که د هغه نه یو څه مال یو څه شی یو چېرته پاتې کېږي دی هغه ځان ته غنیمت ګڼي چې دا خو د یو کافر مال دی، د غیر مسلم مال دی. یعنی که هغه سره خیانت وشي، که هغه سره چل کوي، که هغه سره فریب کوي، د هغه مال په ناحقه لاسته راوړي، دا ټول ماته حلال دي ځکه هغه غیر مسلم دی. یا زمونږ او تاسو هغه کورني روابط دوی سره کم وي، هغه همسایګي زمونږ او تاسو دوی سره کم وي، یو کاري رابطه زمونږ دوی سره کم وي، سیاسي مسایل زمونږ دوی سره کم وي، ټولنیز سره کم وي. د اسلام دین مسلمانانو ډیر آسان دین دی. موږ او تاسو ته د هر څه لارښوونې او راهنمایګانې کړې دي، خو موږ خپله کله کله دیني ناپوهي ده، نو دغه ناپوهۍ په سبب باندې خپله ځان باندې کله ځینې شیان مشکلوو. حال دا چې اسلام موږ او تاسو ته هغه حدود وضع کړي چې دغه حده پورې تا ته د هر څه اجازه شته، خو دې حد نه به تجاوز نه کوي. نو د ټولنیزو روابطو په اساس باندې موږ او تاسو ته الله عز وجل کاملا اختیار راکړی چې تاسو غیر مسلمو سره نیکې اړیکې ولرئ، دې سره ښه روابط ولرئ. تاسو الله نه منع کوي د هغه غیر مسلمو سره چې تاسو هغو سره نیکي وکړئ، هغو سره احسان وکړئ، هغو سره عدالت او انصاف وکړئ، چې هغو تاسو سره په دین کې نه جنګېږي، ستا د دین دښمن نه دی، تاسو سره عداوت مستقیم نه کوي. اما الله تاسو منع کوي د دې څخه چې تاسو روابط وساتئ هغه خلکو سره چې هغو ستاسو د دین دښمنان دي، تاسو سره په جنګ حالت کې دي، یعنې غواړي چې ستا دین نابوده کړي، تاسو سره جنګېږي ستا د دین نابودۍ دپاره. نو په همدغه اساس باندې هغه عامه اړیکو باندې موږ او تاسو ته اسلام توصیه کوي چې عامه اړیکې، ټولنیز اړیکې، همسایګي، دغه ټول شیان موږ ساتلی شو، خو په داسې صورت کې چې ستا دین ته خطر نه واقع کېږي. یو سړی دی ستا همسایه دی مګر ډېر شدید غیر مسلم دی، داسې غیر مسلم دی چې کوشش کوي تا خپل دین ته راواړوي، نو د سره به د اړیکو څخه ځان ساتئ. اما داسې یو غیر مسلم چې تا خپل دین ته نه دعوتوي، تا باندې تاثیر گزار نه دی، بلکې کېدای شي ته هغه اسلام طرف ته راوبلې، یا که نه شي بللی هم حد اقل ته د هغه تاثیر لاندې نه راځي، هغه همسایه‌توب باید د سره وپالل شي، نیک رویه باید د سره وشي، احسان او هغه عدالت او انصاف نه ورڅخه کار واخیستلی شي. که موږ او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورو، حتی د نبوت څخه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ټولنه کې ژوند کوي چې هلته مشرکان وو، هلته یهودان وو، هلته مسیحیان وو، هلته یعنې قسمه قسم مشرکان نور ژوند کوو، مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هماغو په منځ کې اوسېده، په خپل دین باندې قایم او خپل دین ته به دعوت کوو. او په اسلامي سیرت کې دلته ځینې علما شته چې په دې باندې ښه پوهېږي. مانه اسلامي سیرت کې موږ یو دوه اصطلاحات لرو، یو ته حرب الفجار وایي، یو ته حلف الفضول وایي. دا یو دوه حادثې دي چې په تاریخ کې شوي دي. حرب الفجار دا دی چې قریشو سره د یو څو نورو قبایلو، ځینې نورو قبایلو سره په یو مسله باندې د دوی اختلاف راغلی او جنګېدل سره، دا یا قومي مسله وه چې یو قوم سره راټولېږي د یو بل قوم په خلاف باندې، چې هغه وخت کې قبایلو نظام و، اسلام لا راغلی نه و، جنګېدل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې ځوان و، ځینې روایتونو مطابق چې 19 کلن یا 20 کلن هم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه حرب الفجار کې
اشتراک کړی ګډون یې کړی دی تیږې به چلولې خپل کاکاګانو سره به په دې جنګ کې مرسته کوله ځکه دا یو ټولنیزه مسله وه د ټول قوم مسله وه د ټولنې مسله وه بله واقعه چې د حلف الفضول ورته وایي چې د اخلاقیاتو قسم یا قسم ورکول په نیکو اخلاقو باندې د هغې علت داسې و چې یو څوک مکې مکرمې ته راغلی او چا باندې مال خرڅ کړی و هغه سړي ده ته د مال پیسې نه ورکولې دا بیچاره یو سړي ته لاړ چې دا فلاني زما په ظلم باندې مال ایثار کړی دی پیسې مې نه راکوي حق مې نه راکوي چون هغه سړی د یو نسب او د شرف خاوند و چا ورته څه ویلی نه شو نو دم ځان تېر راوسته چې ولا موږ څه نه شو ورته ویلی بل ته لاړ بل ته ورغی بل ته ورغی خو ډېرو خلکو ته ورغی چې دغه سړي څخه زما مال واخلی دا سړی په ما ظلم کوي په ناحقه زما مال اخیستلی نو چا د ده مرسته نه کوله بالاخره دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاکاګانو ته راغی او هغو ته خپل دغه عرض وړاندې کړي چې ستاسو په منطقه کې ستاسو په قبیله کې یو سړی په ما ظلم کوي او تاسو ټول خاموش یاستئ بیا د عربانو ځینې ښه عادتونه هم درلودل چې هغه یو مروت او شخصیت په دوی کې و کله چې دوی پوه شول چې دا سړی مظلوم دی او په ناحقه د ده مال ایثارېږي دوی ټول سره راټول شول یو معاهده یې امضا کړه او په دې معاهده کې اساسي ټکی همدا و چې دې نه وروسته به که هر څوک په دغه منطقه کې په چا باندې ظلم کوي موږ به د ظالم نه انتقام اخلو د ظالم څخه به حق اخلو مظلوم ته به ورکو د مظلوم څخه به دفاع کوو نو دغه حلف الفضول چې کله شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې کې ګډون کړی حال دا چې دا د مشرکانو د خوا شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې ګډون کړی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اسلام مبعوث شو او د اسلام دین خپور شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دغه واقعه بیانوله او بیا ورته وفرمیل چې که چیرې زه د اسلام څخه وروسته بیا دغسې یو پروګرام ته دعوت شم زه بیا ورځم ګډون پکې کوم ځکه دا د یو ټولنیزه مسله وه دا د مظلوم څخه د دفاع مسله وه د ظالم څخه د حق اخیستنې مسله وه دلته دا مطرح نه و چې څوک مشرک دی او څوک مسلمان دی څوک یهودي دی او څوک مسیحي دی ځکه خبره د دفاع د مظلوم څخه ده د ظالم څخه د انتقام اخیستنې خبره د مشرکانو سره یو ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو حتی د حجر اسود مسله په سیرت کتابونو کې ډیره مشهوره ده کله چې کعبه شریفه منهدمه شوې وه او دوباره مشرکانو د سره د تعمیر جوړاوه حجر اسود ته چې ورسېدل په دې کې سره اختلاف پیدا شو قبایلو کې هر قبیلې دا ادعا کوله چې دا تیږه حجر اسود مونږ باید په خپل ځای کې کېږدو ځکه دغه شرف او مقام باید زه حاصل کړم بله قبیله وایي دا باید زه حاصل کړم هر یو ادعا کوي چې دا زمونږ حق جوړېږي بل وایي زمونږ حق جوړېږي بالاخره د دوی فیصله په همدې باندې وشوله چې مونږ به انتظار وکړو چې سبا هر څوک لومړنی کس حرم شریف ته راننوت کعبې شریفې ته راغی دی به زمونږ ترمنځ فیصله وکړي زمونږ دغه مشکل به دی اختلاف به دی حلوي چې هر څوک وي مونږ ټول په همدغه باندې راضي یو هغه د الله سبحانه وتعالی اراده هم داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی کس و چې داخل شي سبا ګوري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لومړنی کس دی چې داخلیږي چې کله دوی ولید ویل هذا الامین رضینا به دا خو هماغه امانتدار انسان دی چې راغی مونږ ټول په دې باندې راضي یو په یو اتفاق ټولو رضایت وښوده چې دی به زمونږ ترمنځ فیصله وکړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی خبره واورېدله څه مشکل دی ویل دغه حجر اسود موږ په خپل ځای کې ږدو کعبې شریفې په دیوال کې خو دغه څو قبیلې دي ټول برخلاف دي دی وایي چې زما حق کېږي چې زه یې به دلته ورسوم بل وایي زه یې ورسوم بل وایي زه یې رسوم نو قریب دی چې موږ سره وجنګېږو زموږ په منځ کې فیصله وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حکمت سره دوی ته وفرمیل چې یو څادر ماته راوړئ یو څادر یا څه شی راوغوښته هغه یې په ځمکه باندې کېښوده تیږه یې په خپل لاس په دې څادر کې کېښوده بیا یې ټولو قبایلو ته ویل چې هره قبیله دې د څادر د یوې څنډې څخه ونیسي او په مشترک هلته ویسي ټولو په شریکه تیږه هلته یوړله بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس تیږه پورته کړه او په دیواله کېښوده نو په دې سره هغه مشکل د دوی حل شو نو دلته ګورو چې هغه یو ټولنیزه مسله وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته حل کړه دا نه و چې تاسو مشرکان یاست او ولې ماته راغلي یا زه تاسو سره کار نه لرم یا دا او دا نو هغه ټولنیز مسایل چې مسالمت آمیز مسایل وي هغې کې د خلکو عامه نفع وي نو دې باندې اسلام کوم ممانعت نه لري همدارنګه که چیرې موږ سیاسي علاقاتو ته وګورو مدینې منورې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه او میثاق مدینه یا دستور مدینه یا صحیفة المدینه په سیرت کې ډېر مشهور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیمان او یو عهدنامه ولیکله چې دغه عهدنامه مسلمانان د دوی یو طرف و یهودان بل طرف و مسیحیان بل طرف و مشرکان بل طرف و یعنی مشترکاً د اهل کتاب او د مسلمانانو د مشرکانو ترمنځ دغه میثاق یا دا پیمان ولیکل شو په دغه پیمان کې ډېر شیان و
خو د دې یو اساسي نقطه پکې همدا وه چې هر مذهب خپله ازادي لري. یهودان که خپل دین غواړي په خپل دین باندې پاتې کېدلی شي، مسیحیان که په خپل دین په خپل دین پاتې کېدلی شي، مشرکان په خپل دین پاتې کېدلی شي. یعنی هیڅ څوک بل څوک دې ته مجبورولی نه شي چې په زوره چا باندې خپل دین تحمیل کړي. نو دا د دې منافي نه ده چې موږ اسلام ته دعوت ونه کړو. ته به خپل امر بالمعروف جاري ساتې، اسلام ته به دعوت جاري ساتې، مګر په اسلام کې بیا تحمیل نشته چې یو چا باندې توره پورته که کلمه وایه ګنې وژنم دی. ځکه لا اکراه فی الدین، دین کې اکراه نشته. اما دعوت به انسان خپل جاري ساتي. مګر که څوک بیا ستا د دعوت مخه نیسي، د اسلامي دعوت مقابل کې ودرېږي، بیا جهاد هغو سره روا شوی دی، هغه خپل شرایط او خپل احکام لري. مګر عموما په دعوت کې بیا اکراه او جبر په چا باندې نشته. ځکه یو سړی به ستا د ویرې څخه کلمه په ژبه ووایي، مګر چې زړه ته ښکته شوی نه وي فایده نه لري. نو په دغه اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل کتابو سره، یهودو سره، نصاراو سره، مشرکانو سره دغه میثاق ولیکه، او په دې کې یو بند پکې دینی ازادي او عقیدتي ازادي چې هر سړی په همدغه ټولنه کې مشترک اوسېږي. یهودي به خپل کار کوي، مسیحي به خپل کار کوي، دی به خپل کار کوي. مګر شرط دا ده چې یهودي به څوک د مسلمانانو په ضد نه تحریکوي، مسیحي به څوک د مسلمانانو په ضد نه تحریکوي، مسلمان به څوک د هغو په ضد نه تحریکوي، یو د بل حمایت به د یو په ضد برخلاف نه کوي. ټول به په یو مسالمت آمیز ټولنه کې ژوند کوي، یو بل ته به جنجالونه نه پیدا کوي. همدارنګه که چیرې موږ او تاسو اسلامي تاریخ کې وګورو، همیشه مسلمانانو سره په اسلامي دولتونو کې کنیسې موجودې وي، چرچونه، عبادتګاوې موجودې وي. د هغو د یهودانو خپل هغه صومعي موجودې وي، د هندوانو درمسالونه موجود وو. هندوستان کې 1200 کاله مسلمانانو حکومت کړی، د چا معبد نه دی خراب کړی. همدارنګه په نورو هیوادونو کې که ګورو کنیساګانې هم شیان موجود وو. حتی د عمر رضی الله عنه دغه واقعه ما پخوا هم تکرار کړی چې کله بیت المقدس فتح شو د عمر رضی الله عنه په وخت کې، نو داخل د بیت المقدس سره یا نږدې هلته یو کنیسه وه، کنیسة القیامه، قیامت د دې کنیسې نوم و، چرچ. هلته عمر رضی الله عنه ورغی فاتحانه چې کله ننوت، هغه ته چا جاینماز پور کړ چې 2 رکعته لمونځ دلته وکړ، شکر لمونځ. عمر رضی الله عنه ویل چې زه دغه ځای کې لمونځ نه کوم. بیا راووت، یو تیږه یې واخیستله او لرې یې وویشت هغه ځای کې چې تیږه ولوېدله، ویل هلته ماته جاینماز واچوئ، لرې ساحه کې لمونځ وکړه. نو چا ورته ویل چې تا ولې هلته لمونځ ونه کړ، هلته د باندې دې لمونځ وکړه. ویل ځکه که ما هلته لمونځ کړی وی نو بیا به خلکو هغه ځای کې مسجد جوړولی، او هغه ځای په اصل کې د خلکو کنیسه وه، نو کنیسه به خلکو په زوره په مسجد باندې تبدیل کړی وی. نو ما ونه غوښتل چې د دوی کنیسه د منځه ویسم. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله مسلمانان جهاد ته لېږل، هغو ته به یو څو وصیتونه لارښوونې کولې چې زنانه ونه وژنئ، ماشومان ونه وژنئ، د خلکو ونې باید قطع نه کړئ، د چا عبادتګاهو سره کار مه لرئ، عبادتګاه سره کار مه لرئ، پرېږده په خپل ځای باندې. که څوک مو ولیدل چې خپل عبادتګاه کې په خپل عبادت مشغول دی، هغه سره کار مه لره. که آتش پرست دی، که مسیحي دی، که یهودي دی، خپل کار سره پرېږده. فقط تاسو هغه چا سره جهاد کوئ چې هغه ستا د دعوت په مقابل کې ولاړ دی، ستا د دعوت مخه نیسي، ستا د عقیدې او مذهب مخه نیسي. نو دغه ټول دستورات موږ او تاسو ته دغه یو مسالمت آمیز ژوند توصیه کوي چې انسان باید په دغه شکل باندې ژوند وکړي، او هغه غیر مسلمو سره چې هغه ستا د دین یعنی صریح دښمن نه دی، ستا د دین په خلاف سازش نه کوي، ستا دین سره نه جنګېږي، مقابل کې هغو سره کار مه لره، هغه دنیوي روابطو کې ورسره اړیکې وساته. همدارنګه موږ او تاسو ته اسلامي تعلیمات دا توصیه کوي چې غیر مسلمو سره د گذشت څخه کار واخلو، په ځینې مسایلو کې عفو څخه کار واخلو، د صفح څخه کار واخلو. او اسلامي سیرت کې بیا موږ او تاسو مثالونه لرو. کله چې خیبر منطقه فتح شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان خیبر ته لاړل. خیبر کې یهودان ډېر وو. نو 2 روایتونه په دې کې راځي. یو روایت داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوی یو پسه، یو ګډ ورید شوی چې د زهرو باندې لړلی و، دا یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کړه. نو دوی ویل که دا پیغمبر وي خو خبر بشي، پوه بشي، او که دا پیغمبر نه وي نو موږ به د شر څخه خلاص شو، او به وژل شي په دغه زهرو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دې ګډ ته وکتل، پوه شو چې په دې کې زهر دی. صحابو ته وفرمایل چې دلته هغه یهودان چې موجود منطقه کې دي ټول راته راټول کړئ. هغه ټول یهودان یې راټول کړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زه تاسو نه یو پوښتنه کوم، آیا تاسو ما ته رښتیا جواب راکوئ؟ ویل هو. ویل ستاسو نسب کې پلار څوک دی؟ یعنې د دوی په نسب پوښتنه یې ورڅخه وکړه. دوی د دروغو یو چا نوم واخیستې چې فلانی زموږ پلار دی، یا زموږ فلانی پشت، یا فلانی نسب، زموږ نسب فلانی ته ورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تاسو دروغ وویلې، ستاسو نسب فلانی ته ورځي. دوی ویل هو، ته رښتیا وایې. که دوی قصدن هغه حقیقت ونه ویلې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زه تاسو نه یو بله پوښتنه کوم،
رښتیا جواب راته راکوئ؟ ویل هو. ویل دوزخ کې به څوک اوسېږي په قیامت کې، یا دوزخ ته څوک ځي؟ جهنم ته. دوی بیا ورته ویل موږ به ځو جهنم ته، که یو څو ورځې به موږ یو بیا به موږ بېرته جهنم څخه وځو، بیا به ټول مسلمانان جهنم ته راځي او ټول به همیشه پاتې کېږي. یعنې دوی بیا هماغه خپله پخوانۍ عقیده چې موږ به یو څو محدود ورځې 40 ورځې یا 11 ورځې یا 100 ورځې محدود په جهنم کې یو، بیا موږ وځو مسلمانان به همیشه په جهنم کې وي. نو دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تاسو دروغ ویلې، مسلمانان به هېڅکله همیشه جهنم کې پاتې نشي. خو روایت تفصیلي ده لږ. بیا یې ورته وفرمایل چې زه تاسو نه درېیمه پوښتنه کوم، آیا تاسو ما ته رښتیا وایئ په جواب کې؟ ځکه دا 2 ځل خو دوی دروغ ویلې. بیا دوی ویل چې هو رښتیا جواب درته وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل آیا دغه ګډ چې تاسو ما ته راوړی په دې کې مو زهر اچولی دي؟ نو دلته دوی انکار نه شو کولی، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل دغه شان ښودل. نو دوی ویل چې هو په دې کې زهر شته. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ولې مو زهر اچولی؟ دوی ویل چې موږ په دې دپاره که ته پیغمبر یې خو ته به الله به تا خبر کړي په دې باندې، لکه څرنګه چې موږ 2 ځل دروغ وویلې ته الله خبر کړي، نو په دې باندې به دې هم خبر کړي. او که ته پیغمبر نه یې بیا نه خبرېږې ته به دا زهر وخورې وفات به شي، موږ به د شر څخه خلاص شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی عفو کړل، دوی پرېښودل. چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم او چا د دغه ګډ څخه ونه خوړه. یعنی یو سړی د پیغمبر د وژنې اراده کوي، د هغه دپاره قصدن زهر اچوي په خوراک کې چې دا خپل اقدام په قتل باندې دی، مګر بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل شخصي انتقام نه اخلي. بل روایت د هغه یهودی ښځې دی چې هغې هم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدغه منطقه کې مطمئن شو، مستقر شو، چا څخه یې پوښتنه وکړه چې دغه پیغمبر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی خوښوي؟ چا ورته ویل چې د ګډ غوښه، پسه غوښه. ول په پسه کې کوم ځای خوښوي؟ ویل چې د اوږه، کتف شاتین. نو دې واخیسته هماغه یو ګډ یې ورید که پوخ یې کړه او په اوږه کې ډېر زهر واچول او نورو ساحو کې هم زهر واچول او بیا یې راوړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا تاسو ته تحفه ده. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و، د سره یو تعداد نور صحابه هم و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم یو مړۍ واخیستله، یو بل صحابي هم واخیستله، مګر دې صحابي د پیغمبر څخه عجله وکړه، زر یې هغه خپله مړۍ وجوله او تېره کړه. اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خولې ته واچوله، ورته د الله له لورې وویل شو چې دې کې زهر دی، بېرته یې مړۍ لرې کړه د خولې څخه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زنانه ته ویل چې تا په دې کې زهر اچولی دي؟ هغې انکار نه شو کولی، ویل هو. ولې د زهر اچولی؟ همدا خبره وکړه چې که ته پیغمبر یې خبر به شي، که پیغمبر نه یې تا نه به خلاص شو. مګر بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زنانه عفو وکړه. د قتل سازش د پیغمبر کوي، مګر بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه عفو وکړه. ځینې روایاتو کې بیا دا راځي چې وروسته دغه صحابي چې دا زهر خوړلی و هغه وفات شو. کله چې هغه وفات شو، بیا د هغه د وفات د قصاص په سبب باندې هغه زنانه وژل شوې وه، ځکه انسان یې وژلی، د قتل په سبب باندې قصاص شو. ځینې روایاتو کې داسې شته، والله اعلم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دوی سره دنیوي مسایلو کې چلن کوي او ټولنیز روابط به دوی سره ساتل او د عفو او صفو صحابه هم دوی سره کار اخیسته. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دوی سره خپل دنیوي روابط مکمل ساتل، دوی سره خرید او فروش به دوی څخه کول، کاروبار به دوی سره کوه. حتی دا هم ثابت دی چې دوی سره به رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهدات ورسره امضا کول. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېده، په داسې حال کې وفات شو چې دا حدیث هم صحیح ثابت دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زغر یو یهودي سره ګیره و په 10 صاع غذا باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 10 صاع غذا، یعنی 10 پیمانې غذا د یهودي څخه اخیستلی و ګیرو شکل باندې، او خپل هغه زغر یې هغه سره امانت یې ښودلی و. نو دغه مثال محدثین په دې تشریح کې فرمایي چې دا دې دپاره نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم گویا دومره محتاج شوی او یا دومره مسکین و چې یو یهودي ته اړتیا اړ، خو د دې هدف دا و چې مسلمانانو ته د تلیون او د نرمښت لاره وښایي چې تاسو یو ټولنه کې اوسېږئ، داسې ټولنه کې چې هلته غیر مسلم هم شته، هلته مسلمانان هم در سره شته. نو تاسو غیر مسلمو سره خپل دنیوي اړیکې، داسې اړیکې چې ستاسو د دین په نقصان نه تمامیږي، هغه اړیکې ورسره وساتئ. دنیوي روابط اخیستل، خرڅول، کار کول وغیره چې ستا په دین کې حرام نه وي، هغه روابط ورسره ساتلی شي. همدارنګه که چیرې موږ تاسو د بل نهي نه وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دوی احترام هم کوه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعوتنامې لیږل، نو هر غیر مسلم ته، هر مشرک ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوتنامه لیږله، هغه ته هغه خپل خاص د احترام لقب ورته ورکړی.
هغه ته بد رد ورته نه دی ویلي، نامناسب الفاظ ورته نه دي کارولي. مثلا کله چې د فارس یا د روم هغه مشر ته خط لیږه دعوتنامه چې هغه اسلام ته دعوت کړي، نو هغه ته نوشته کړي و عظیم الروم، عظیم بزرگ مونږ تاسو فارسی کې وایي لوی، یعنی د روم د خلکو مشر، د روم د خلکو لوی. نو د عظیم الروم په عربي کې ډېر یو غټ ستر لقب دی چې چاته ورکوي، نو هغه ته ډېر د احترام لقب ورته کارولی و چې یعنی د محمد رسول الله له لورې د روم هغه عظیم ته، هغه بزرگ انسان ته، مشر انسان ته، یا د هغه رهبر ته چې دا کافي درناوی او دا شخصیت یا هغه ټولنیز موقف ته. همدارنګه د فارس مشر ته چې دعوتنامه لګه، هغه ته مې کړی چې کسرا عظیم الفرس، زه دغه دعوتنامه د اسلام کسرا ته لګم چې هغه د فارس عظیم دی، د هغه بزرگ دی، د هغه لوی یا مشر دی. همدارنګه مقوقس ته چې لګل، هغه ته نوشته کړي و عظیم القبط، د قبطیانو مشر، د قبطیانو عظیم لوی. نجاشي ته چې خط لګل، هغه ته عظیم الحبشه نوشته کړي دي، چې دا ټول ماګه د درنښت القاب دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ورکول. ځکه همدغه احترام، همدغه عزت او دغه لوی چې دوی ته ورکول کېده په دنیوي معاملاتو کې، دا د دې سبب کېده چې دوی ته د اسلام اخواله، د مسلمانانو اخلاق ورته معلوم شي او دوی اسلام ته متمایل شي. اوس وخت چې یو تعداد اهل کتاب یا غیر اهل کتاب، غیر مسلم، مسلمانانو څخه متنفر دي، د دې علت دا ده چې مسلمان هغه ته نږدې نه ورځي. ځکه موږ تاسو په زړونو کې دوی د نفرت ساتو، هغه انساني نفرت جواز نه لري، د دوی د عمل څخه باید نفرت ولرو. که یو سړی ناروا عمل کوي، کفر کوي، شرک کوي، دغه عمل څخه باید په زړه کې نفرت ولرو، خپل انسان څخه نه. موږ دوی ته نږدې نه ورځو. همدغه ویره چې موږ د دوی څخه لرو، همدغه څه ویره دوی د مسلمان څخه لري. حتی یو څه موده مخکې موږ د بورډ اف امام د خانه یو ځینې د پارلمان وکیلانو سره ناستو، یو مجلس مو کوو. نو په دې مجلس کې ما دوی ته ویلي چې ستاسو پارلمان ته یهود دعوتېږي، مسیحیان دعوتېږي، هندوان دعوتوي، سکان دعوتوي، مګر مسلمانان تاسو نه دعوتوي. هغه ما ته ویلي چې همدغه ګیله چې تاسو موږ نه لرئ، عین ګیله موږ تاسو نه لرو. ځکه زموږ په پارلمان کې خلک دا تصور کوي چې مسلمانان نه راځي یا نه غواړي چې راشي، که موږ دعوت هم کو دوی نه راځي. ځکه زموږ او تاسو ترمنځ لږه فاصله ده. نو هدف دا چې تاسو موږ نه نفرت کوئ، موږ تاسو څخه نفرت کوو، چې تاسو موږ ته نه نږدې کېږئ، موږ تاسو ته نه نږدې کېږو. نه کله چې دغه دنیوي اړیکو کې په هغه دایره کې چې اسلام موږ ته مشروع ګرځولی وي، موږ که دوی ته لږ نزدېکت اختیار کړو، د مسلمانانو حقیقت او اخلاق او نیکوالی او زموږ د دین اساسات دوی ته معلومیږي، دوی اسلام ته خپل هغه تمایل ښایي. حتی موږ تاسو په مارچ میاشت کې 14 د مارچ باندې هر کال تقریبا اکثریت مساجد موږ ماسک اوپن ډے لرو، د مسجد دروازه خلاصو تر څو د غیر مسلم راشي زموږ مساجد وګوري، مسلمانانو سره خبرې وکړي، د اسلام پر باندې سوالونه لري هغه وګوري. نو ډیر داسې غیر مسلم شته چې هغه مسجد ته راشي ډیر زیات تمایل ښایي، هغه خپل هغه احساسات اظهار کوي چې ما په ټول عمر کې لومړی ځل ده چې مسجد ته رالم او دغسې اخلاق ګورم، دغسې خلک ګورم، دغسې انسانیت ګورم. حتی زما یو ملګری دی په امریکا کې یو مسجد کې امام د اسلامي مرکز مشري کوي، هغه ما ته تلیفون کې ویلې ویل زموږ مرکز کې هغه هم دې ته ورته پروګرام لري، ویل یوه زنانه راغله چې 83 کاله عمر درلوده. نو کله چې هغه مسجد ولید او مسلمانانو سره خبرې وکړې، د اسلام هغه معرفت حاصل کړ، چې کله بیرته تلله موږ ورته هغه د خاطراتو کتابچه ورکړه چې خپل هغه یاداشت په دې کې نوشته کړي. نو هلته دې نوشته کړل چې د 83 کاله عمر څخه وروسته زه په لومړي ځل پوه شوم چې مسلمانان هم زموږ غوندې انسانان دي. یعنی دغه 83 کالو کې دا تصور کوو چې مسلمان وژونکی، مسلمان خوړونکی، مسلمان ظالم، مسلمان دا، مسلمان دا، ځکه دغه اخلاقیات دوی ته ښودل شوي نه دي، چا ورته بیان کړي نه دي. رسنۍ د مسلمانانو نامناسب تبلیغ کوي، وسایل او یعنی د اسلام هغه ښه تصور دوی ته نه دی وړاندې شوی. نو که موږ او تاسو د خپل نزدېکت سره دوی سره د اسلام هغه ښه تصور، د اسلام هغه حقیقت دوی ته وړاندې کړو، نو دوی ټول تمایل ښایي اسلام ته مسلمانېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یهودانو پوښتنې ته ورته، او دغه مثال په سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کې معلوم دی چې یو ځوان یهودي دته کورنۍ اقتصادي مشکلات پیدا شو، د په لټون کې شو چې چیرته کاروبار وکړي، خو د مدینې اطرافو ته لاړ، کله یو د قبیلې مشر سره نوکر کېږي، کله بل سره نوکر کېږي، کله بل سره نوکر کېږي، خو د سره به هیڅ چا داسې انساني چلن نه کوو، ځکه هغه وخت کې به دوی د نوکر او خادم به یې واهه ټکوه، صحیح غذا به ورته نه ورکوله، صحیح لباس به نه ورکوه، صحیح خوراک به نه ورکوه، صحیح اجوره به نه ورکوله، ظلم به پرې باندې کوو. خو آخر کار دا شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاره پیدا کړه چې زه ضرورت لرم که تا ته اړتیا وي، سره د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېدای شي نوکر ته اړتیا نه درلودله،
مګر بیا هم د سره د همکاري او د شفقت لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبول کې سید ما سره خدمت کوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدته ورکول. دغه ځوان چې هر ورځ خپل کور ته ځي خپل پلار ته قصه کوي چې نن د مسلمانانو پیغمبر ماته خپل ځان غوندې جامې راته راکړې. بل ورځ راځي پیغمبر د مسلمانانو زه خپل ځان سره په ډوډۍ کېنولم، ما سره یو ځل ډوډۍ وخوړله، هماغسې چې ده خوړه هماغه شی ماته هم راکړه. پیغمبر زه نه یم وهلی، پیغمبر ماته قمزه نه کوي، پیغمبر ماته بدردي نه وایي، پیغمبر ما سره شفقت کوي، ما سره مینه کوي، ما سره دا. نو پلار هم ډېر خوشحالېږي چې دا سره کوم مسلمان دی چې زما زوی ورسره نوکر دی او د هېڅ داسې هغه ظالمانه رویه نه کوي لکه نور خلکو چې کوه. نو د پلار هم تمایل پیدا کېږي همدغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. خو څو ورځې دغه نوکر یا دغه خادم دا ځوان نه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي چې دغه هلک دلته خدمت ته راته کله کله اوس نشته، دا څو ورځې نه ګورم. چا ورته ویلې چې هغه خو د مرګ په بستر پروت دی، وفات کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په سرعت سره لاړ دغه پوښتنې ته، دې نه مخکې چې هغه وفات شي زه باید پوښتنه وکړم. نو پوښتنې ته چې لاړ ګوري چې دغه ځوان د دنیا څخه د رحلت په حالت کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سر ته کېناسته او ده ته ویلې چې کلمه ولوله مسلمان شه. دې ځوان ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقیقت معلومه چې دی رښتینی پیغمبر دی، د پیغمبر شفقت، دغه اخلاق، دغه یعنی هر شی ورته معلوم و. خو هلته د پلار ویره هم ورسره وه او پلار هم په مجلس کې ولاړ دی. مګر پلار ته هم د پیغمبر رښتینوالی معلوم دی، ځکه یهودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې پیژنده لکه خپل مور او پلار یا خپل اولاد چې انسان پیژني. ځکه تورات کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول صفات دوی ته بیان شوي وو، خو دوی به د کینې په وجه ایمان نه راوړه. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځوان ته ویلې چې مسلمان شه، کلمه ولوله، ځکه دنیا څخه ځې حداقل هغه ایمان سره لاړ شه چې د قیامت پر ورځ درته شفاعت وکړم. نو د خپل پلار ته وکتل، پلار ته ګوري چې یعنې ته راته څه وایې، یعنې زه خو غواړم چې مسلمان شم، که ستا اجازه وي. نو پلار هم چې پوه شي چې دا زوی غواړي چې مسلمان شي خو ما نه اجازه غواړي او دی هم د دنیا څخه تلونکی دی او د پیغمبر حقانیت هم ورته معلوم دی. نو ورته وویل چې اطع ابوالقاسم، د ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړه، څه چې درته وایي ویې منه. دغه ځوان کلمه ولوستله، لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شو. بیا دی وفات شو. خو کله چې دی وفات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د باندې راووته، صحابه سره د مخ مبارک وی د نور نه ډکو او وی ویل چې الحمدلله الذي هداه بي الى الاسلام، د هغه الله ته حمد او ثنا دی چې زه د اسلام سبب وګرځولم یا زما په سبب الله دته هدایت وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هدایت لپاره د الله شکر او حمد او ثنا ادا کړ. نو دا په دې معنی چې موږ او تاسو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه عمل کړ دلیل دی چې دوی سره ټولنیز روابط اړیکې انسان باید وساتي تر څو دغه د دوی سبب شي چې مسلمانانو د اسلام حقیقت دوی ته معلوم شي. یو بل مثال در کوم چې د اسماء رضی الله عنها، اسماء د ابوبکر صدیق لور ده، د عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها خور ده، مګر د اسماء مور بل ده او د عایشه مور بیل ده، دواړه د یو مور نه دي. د اسماء مور ابوبکر رضی الله عنه طلاق کړی و، د اسلام څخه مخکې مشرکه و او اکثر روایت کوم دا دي چې د شرک په حالت کې وفات شوی، مسلمانه شوی نه ده. د اسلام څخه وروسته یو ورځ د اسماء مور راځي، د اسماء خپل لور پوښتنې ته راځي او ځان سره مونږ تاسو چې کروت ورته وایو یا قروت، نو دغه قروت یا کروت راوړي ځان سره او لږ کوچ یا مسکه هم ورسره ده، دا د تحفې په شکل باندې راوړي. نو اسماء رضی الله عنها چون مؤمنه ده، صحابیه ده، دا ځان سره دا فکر کوي چې زما مور ده مګر مشرکه ده، دې ته زه څنګه اجازه ورکړم چې زما کور ته راشي یا د دې دا تحفه زه څنګه قبول کړم. عایشه رضی الله عنها ته وایي یا ځینې روایتو کې چې خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورځي چې یا رسول الله زما مور مشرکه ده، ما ته تحفه هم راوړې او زما کور ته راتګ غواړي، څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د خپل مور اطاعت وکړه او د هغې میلمستیا وکړه، تحفه یې قبوله کړه، یعنی مفهوم د حدیث هم دا رقم دی. نو دې نه وروسته اسماء رضی الله عنها هغې ته د خپل کور د راتګ اجازه ورکوي، د هغې عزت کوي، د هغې اکرام کوي. او قرآن عظیم شان کې هم دغه آیت دی، که چیرې مور او پلار ته د شرک امر کوي اطاعت مه کوه، په دنیوي مسایلو کې ښه عزت وکړه، ښه اکرام وکړه، ښه وساته. نو دا حتی ولو که یو انسان مشرک هم وي خو دغه واقع موږ او تاسو ته دا ښایي چې ښه اړیکې باید ورسره وساتل شي، هغه سره باید د اخلاقو څخه کار واخیستل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله د غیر مسلمانانو تحفې قبلولې، نجاشي ورته تحفې لګلې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبول کړي دي. د نورو بادشاهانو د خوا ځینې تحفې ورته راغلي، ځینې غیر مسلم ورته چې لا مسلمانان شوي نو تحفې ورکړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبلولې. داسې تحفه چې زموږ او تاسو په دین کې حلاله وي او د هغې اخیستلو کې کوم شرعي حرمت وجود ونه لري.
همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل کتابو د انسانیت احترام کو. دې ته نه کتل چې د عقیده مثلا شرکی ده یا د غیر مسلم ده یا د کافر ده فلان ده، خو د دوی د انسانیت احترام کو. او دا حدیث ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ناستو چې یو جنازه راغله، یعنی مړی چا راوړه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو پاسې د ودرېد. کله چې جنازه تیره شوله بیرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېناست. چا ورته ویل چې یا رسول الله دا خو د یو یهودي جنازه و، د فلانی یهودي جنازه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آیا الیست نفسا، دا یو نفس نو، یو انسان نو، یعنی ولو کده یهودي هم خو دغه انسانیت د لپاره زده د لپاره د احترام ودرېدلم. چې دا خپل موږ تاسو ته د ټولنیزو روابطو په اړه باندې یو درس راکوي. حتی هغه غیر مسلم چې په اسلامي هیواد اسلامي نظام کې ژوند کوي، د مسلمانان هم نه دي، مګر د اسلام بیرغ لاندې د اسلام نظام لاندې ژوند کوي، چې موږ تاسو ورته معاهدین وایو یا اهل ذمه ورته ویل کیږي. هغه د پر اسلام داسې قواعد خودلې دي چې عین څه چې په مسلمان تطبیق کیږي په د باندې هم تطبیق کیږي. په یو حدیث شریف کې داسې مفهوم دی، اگر چې د کې علماء تفسیرات او اختلافات او فقهي مسائل ډېر دي، خو هغه څوک چې یو معاهد وژني د به دغه په مقابل کې وژل کیږي. د هغه د ظلم څخه منع شوی ده، دغه د وهلو ټکولو څخه منع شوی ده، دغه د وژلو څخه منع شوی ده. هغه سره به هغه انساني چلن کیږي چې په هغه اسلامي ټولنه کې بل مسلمان سره چلن کیږي. نو په دغه اساس مسلمانانو مونږ او تاسو چې دغه سه هیوادونو کې ژوند کوو، نو دلته هغه ټولنیز روابط یا هغه همسایتوب یا هغه کاری روابط چې غیر مسلمان سره مونږ او تاسو لرو، تر څو چې د اسلام چوکار سره په تضاد کې نه وي، د کې مشکل نشته. انسان باید دوی ته هم نږدېوالی او خو دنیوي نږدېوالی، داسې نږدېوالی نه چې هغه نږدېوالی ستا د عقیدې په نقصان تمامیږي، بلکې دې ته دنیوي نږدېوالی چې دوی ته د مسلمانانو حقیقت، اخلاق او د اسلام هغه نیکوالی ورته معلوم شي، دوی هم اسلام طرف ته متمایل شي. الله عز وجل موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي.